سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. زه جاوید صافی یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې د یوې نوې موضوع سره. موضوع خو نوې هم نه ده، خو بیا هم نوې به ورته ویو. هغه خلک چې غواړي خپل د کورنۍ غړي، دوستان، ملګري د نورو هیوادونو نه راوغواړي، لکه د دریمو هیوادو خلک چې دي هغه ته جرمني ویزه ورکوي. نو تاسې څنګه کولی شئ چې خپل دوستان، ملګري او د کورنۍ غړي راوغواړئ؟ نو په دې باره کې زه تاسو ته لنډ معلومات دلته درکومه. معلومات خو دا دي، تاسې کولی شئ چې یو غوښتنلیک هغه کوئ، دغه اوسلنډر بورډې ته وکوئ. غوښتنلیک ته ضرورت ده. هغې نه وروسته بیا اوسلنډر بورډه ګوري چې تاسې دلته کار کوئ، کور لرئ. نو دا شیان باید کنټرول سي چې تاسې دلته د هغه نفر چې تاسې دلته راغواړئ د هغه مصارف تاسې پوره کولی شئ که نه شئ پوره کولی. آیا مصارف تاسې ورکوئ که مصارف هغه خلک هغه خپله ورکوي، څوک چې دلته تاسې راغواړئ، بلنلیک ورته لیږئ. او په بلنلیک کې بل شرط دا هم ده چې تاسې نه بیا هلته یو بل خط هم غواړي، ضمانت خط، چې دغه سړی چې دلته راځي دا باید دلته د دومره وخت دپاره پاتې سي. هغې نه وروسته باید بیرته لاړ سي څومره چې ویزه ده. او که دلته پاتې کیږي نو باید د خرچه هر شی تاسې خپله وکوئ. نو دغه هغه پکې دي، شرطونه پکې دي. که چیرته تاسې غواړئ خپل دوستان او ملګري راوغواړئ، نو تاسې کولی شئ چې اوسلنډر بورډې ته ورسئ او هلته خپل غوښتنلیکونه هغه کوي، ورکوئ. د هغه کورنۍ غړي یا ملګري، دوستان، د کار شریکان چې تاسې راغواړئ د هغوی پوره معلومات له تاسې څخه غواړي. نوم، د زیږېدو نیټه، نور معلومات هم غواړي تاسې نه، چې هغه هلته څه کاروبار کوي، یا دلته د څه دپاره راځي، دا شخصي لیدنه ده، یا دلته د واده د مراسمو دپاره راځي، یا وروره د زوکړې د کلیزه هلته لمانځل کیږي، د هغې دپاره راځي. بیا تاسې نه د هغې پوښتنه هم کوي چې دا څومره وخت پیژنئ دا ملګری، که ملګري راغواړئ. نو بیا د هغې هغه باید تاسې ووایئ چې دا زه له دومره وخت نه پیژنم. څنګه یې پیژنې؟ د انټرنیټ له لارې پیژنم. تاسې چټ باید ورته ورکړئ چې کوم وخت نه تاسې هغې سره ملګرتیا پیل کړې ده، هغه چټ درنه غواړي لکه لیکل مو چې سره کړي دي. نو دغه ځینې شرطونه دي چې دا باید تاسې پوره کړئ. هغې نه وروسته هغې ته بزوخه ویزه ورته وایي، چې بزوخه ویزه ورته ورکوي. نو هغې چې کله دلته راځي، هغې به هغه ټاکلي وخته پورې دلته وي. هغې نه وروسته به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. نو که چیرته دلته پاتې سي، بیا تاسو ته هم یوه ستونزه دا ده چې تاسې باید د هغې مصارف په غاړه واخلئ. که چیرته خدای نخواسته هغه ناروغیږي او ډاکټر ته وړي یا شفاخانه کې بستریږي، دلته د هغه ډېر غټ قیمت ده چې که چیرته فسشغونګ ونه لري، یا بیمه چې دا صحي بیمه. نو دغه ځینې دردسرونه هم شته ده، ورسره باید سړی واضح خبر وکړي. نو که چیرته تاسې هم غواړئ چې څوک ملګري، د کورنۍ غړي یا دوستان راغواړئ، نو د هغې دپاره کولی شئ چې اوسلنډر بورډې ته راسئ، هلته بلنلیک ورته ولیکئ. او بیا بله هغه کم ضمانت خط چې د هغه هم باید تاسې ولیکئ، په هغې باندې امضا وکوئ. ستاسې هاوسوایس، د هاوسوایس شمېره یا د پاسپورټ شمېره، د اوسېدو هغه درنه غواړي، کوم ځای کې چې تاسې اوسېږئ هغه ادرس مکمل درنه غواړي. هغې نه وروسته کولی شئ چې تاسې هغه ته بلنلیک ورولېږئ او هغه یې دلته راشي. نو دغه لنډ معلومات مې له تاسو سره شریک کړه. هیله ده چې زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. که بیا هم کومه پوښتنه لرئ، نو کولی شئ چې لاندې په کمنټ کې راڅخه وکوئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. الله مو مل شه.